د خبرونو سرټکی. ازبکستان د ډبرو سکرو په بدل کې افغانستان ته د سیمنټو پر صادرولو هوکړه کړې. امیر خان متقي کابل کې د متحده عربي اماراتو نوي سفیر ته باورلیک وړاندې کړ. عزیزي ویلي چې د چابهار بندر په ګډون غواړي د سوداګرۍ نورې لارې هم رامنځته کړي. ترکیه د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په توګه غزه کې خپل امنیتي حضور ارزوي. او ټرمپ غواړي اخوان المسلمین د یوې ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزې هوکړې شوې دي. د بلخ ځایي مسؤلین وایي چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ هوکړې وشوې چې له مخې به افغانستان نور د ډبرو سکاره د پاکستان پر ځای ازبکستان ته لیږي او ازبکستان به په بدل کې افغانستان ته سیمنټ صادروي. د بلې هوکړې له مخې به ازبکستان خپل باکیفیته درمل افغانستان ته رالیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د جګړې له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړل شوې دي. امیر خان متقي کابل کې د متحده عربي اماراتو نوي سفیر ته باورلیک وړاندې کړ. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي کابل کې د متحده عربي اماراتو نوي سفیر سیف محمد الکتبي ته باورلیک وړاندې کړ. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي متقي له دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو لا پراختیا او افغانانو ته د اماراتو ویزو کې د اسانتیاو رامنځته کول مهم وبلل. د متحده عربي اماراتو نوي سفیر بیا د اماراتو او افغانستان اړیکې تاریخي وبللې او ژمنه یې وکړه چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټ برخو کې به پر نوو پروژو کار کوي او افغان سوداګرو ته به د اماراتو د ویزو برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو هڅه کوي. عزیزي ویلي چې د چابهار بندر په ګډون غواړي د سوداګرۍ نورې لارې هم رامنځته کړي. د افغانستان صنایع او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي په یوه خبري ناستې کې ویلي چې پاکستان د کراچۍ له لارې د افغانستان ټرانزیټ او سوداګري بنده کړې خو موږ هڅه کوو چې د چابهار بندر په ګډون نورې لارې رامنځته کړو او په دې اړه مو لومړني کارونه پیل کړي دي. دا ستراتیژیکه هڅه به د پاکستان پر بندرونو د افغانستان تکیه راکمه او نړیوالو بازارونو ته له خنډ او ځنډ پرته د لاسرسي په برابرولو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د جګړې له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړل شوې دي. کابل کې د امام ابو حنیفه نړیوال نندارتون پای ته ورسېده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د خبرپاڼې له مخې د امام ابو حنیفه ورځنی ملي او نړیوال نندارتون چې د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شوی و پای ته ورسېده. خبرپاڼه زیاتوي په دې نندارتون کې له 80 میلیونو افغانیو زیات پلور ترسره شوی او د شاوخوا 700 میلیون ډالرو په ارزښت هوکړې هم لاسلیک شوي دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د عامل پلاوي رئیس محمد ولی امینی وویل چې په دې نندارتون کې په 15 سکتورونو کې کورنیو او بهرنیو شرکتونو په شاوخوا 850 غرفو کې خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو. په دغو غرفو کې شاوخوا 200 غرفې د ښځینه متشبثو او 250 غرفې د بهرنیو شرکتونو لپاره ځانګړې شوې وې. د معلوماتو له مخې په یاد نندارتون کې د کورنیو شرکتونو ترڅنګ د ازبکستان، ایران او هند یو شمېر شرکتونو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښي وو. سالنګونو لویه لار د 10 ټیرا لنډیو وسایطو پر مخ د شپې لخوا په نوبتي ډول پرانیستل شوه. د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی چې روان کال کې د سالنګ لارې پلان شویو برخو کې د کانکریټ اچونې چارې به ژر پای ته ورسیږي او نږدې راتلونکي کې به د باروړونکو موټرو پر مخ خلاصه شي. یاد وزارت ویلي د سالنګ تونل کې د قیر اچونې کارونه بشپړ شوي او دا مهال د شپې له لوري په نوبتي ډول د 10 ټایره موټرو پر مخ خلاص شوی. سالنګ لویه لار چې د هیواد له مهمو سوداګریزو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي دا مهال د بیا رغونې چارې د ټولګټو چارو وزارت د لوري دوام لري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې غزه کې دغه هیواد پوځي حضور تر ارزونې لاندې دی. اردوغان دغه څرګندونې د جنوبي افریقا د جیشل سرمشریزې تر پای وروسته کړي او ویلي دي چې غزه کې د اسرایلو کړنې نسل وژنه ده او انقره د دې ارزونه کوي چې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په چوکاټ کې غزې ته خپل امنیتي ځواکونه ولیږي او کنه.
اردوغان ټینګار کړی چې ترکیه به یوازې هغه مهال وروستۍ پریکړه وکړي چې ارزونې بشپړې شي او غزه کې د نړیوالو ځواکونو د حضور څرنګوالی روښانه شي. بلخوا د امریکا ولسمشر ویلي چې ډیر ژر به غزې ته نړیوال سوله ساتي ځواکونه واستول شي. ټرمپ غواړي اخوان المسلمین د یوې ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې غواړي اخوان المسلمین د بهرني ترهګر سازمان په توګه وپیژني. هغه ویلي چې د دې پریکړې اړوند وروستي اسناد چمتو کېدو په حال کې دي او دا پریکړه به په ډیر قاطع او پیاوړي ډول عملي شي. اخوان المسلمین ډله چې په 1928 کال کې په مصر کې جوړه شوې دا مهال مشري د محمد بدیع پر غاړه ده. دغه ډله د اسلامي خوځښتونو له پخوانیو او اغیزمنو ډلو شمیرل کیږي او د منتقدانو له لوري په سیمه کې د افراطیت او بې ثباتۍ د هڅولو په تور تورنیږي. اخوان المسلمین په رسمي ډول افغانستان کې حضور نه لري خو له څو لسیزو راهیسې د هیواد ځینې سیاسي او دیني جریانونه د دغه غورځنګ تر اغیز لاندې دي. تر دې وړاندې مصر، سعودي عربستان، روسیې، سوریې، متحده عربي اماراتو او اردن د دغې ډلې فعالیتونه منع کړي وو. اروپا د اوکراین لپاره د امریکا د سولې طرحې پر وړاندې بله طرحه وړاندې کړې ده. د رویټرز د راپور له مخې 3 اروپایي قدرتونو چې د E3 په نوم یادیږي او پکې بریتانیا، جرمني او فرانسه شامل دي د اوکراین د سولې د آتش مادو پر طرحې امریکا ته یو متقابل وړاندیز ورکړی دی. دغې طرحې د امریکا لخوا د وړاندیز شویو محدودیتونو هغه برخه چې د اوکراین پوځي ځواکونو شمیر د کم شي بدل کړي او د کیف د ځمکنیو امتیازونو پورې اړوندې برخې هم لرې کړي دي. په اروپایي طرحه کې د هر ډول ځمکنیو تبادلو له ټاکل کېدو مخکې د اوربند غوښتنه شوې او دا په ګوته شوې چې اوسنۍ لومړۍ کرښه باید د راتلونکو خبرو اترو اساس وي. همداراز په طرحه کې غوښتنه شوې چې اوکراین کې ټاکنې باید د سولې تړون لاسلیک وروسته ژر تر ژره ترسره شي، نه په 100 ورځو کې. د هندي سینما نوموتی ستوری درمیندر ومړ. د هندي سینما یا بالیوډ نوموتی او مشهور ستوری درمیندر سینګ د 89 کلونو په عمر مړ شوی دی. درمیندر د روانې میاشتې په پیل کې د سالنډۍ له امله روغتون ته انتقال شوی او تر درملنې وروسته بیرته کور ته ستون شوی او خو نن په ممبئی کې په خپل کور کې مړ شوی دی. نوموړي چې نږدې 6 لسیزې په هندي سینما کې کار وکړ او د بالیوډ یو له اغیزناکو او مشهورو ستورو ګڼل کیږي، له هند سربیره په افغانستان او ګڼو نورو هیوادونو کې هم مینوال لري. د هغه وروستی فلم 21 دی چې د امیتاب بچن د لمسي اګستې انندا لخوا جوړ شوی او ټاکل شوی چې د دسمبر پر 15مه نندارې ته وړاندې شي. د نوموړي 2 زامن سني دیول او بوبي دیول هم د هندي سینما لوبغاړي دي. د شال ټلویزیون قدرمن اوریدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.